ګیلمن صاحب په مبارزه کې ټولې سختۍ وي، خو چې ډېر د عذابوي هغه پړاو یې کوم ده؟ ټولو سخت پړاو یې دغه دی چې کله ته د یو کام لپاره خپله مورکۍ، خپله کورودانه، خپلې لونه او خپل فامیل، خپل ځان له هر قسمه سختیو سره مخامخ کوي او د هغه کام وګړي راولاړ شي. د کوزې پښتونخوا والا درته وایي چې د افغانستان د NDS نه پیسې اخلي او د بر وطن زمونږ په کرخه اخوا افغانان درته وایي چې دا د پاکستان د ISI او د MI ایجنټ. په پېښور کې چې کله ته پوځ ګرفتار کړلې، له تا سره یې کومه رویه وکړله او کوم ځای ته یې منتقل کړ؟ زه په پېښور کې چې اول فوجي په پاټک راکوز کړم، زما پیژندپاڼه بلاک وه، واچ لیسټ داسې سور وارنینګ نشان پرې راتلو. وایسه دې کړي دي مال د خپل کام او د وطن د خپلواکۍ کیسه. ما په قید کې دا بیت هم له ځان سره کله کله ویلو چې زما په قتل که دا نوره نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمانه زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشری ورور یم. نو چې کله هم ما د مورکۍ سره اول په ټلیفون باندې حل وکړل، زما هم په زړه نه لګېده، ځکه چې هغه ډېر فکر د سړي سره د مور وي. چې ما حل ور وکړل او دې صرف دومره وویل چې جار زویه، بس د هغې نه پس من غېږه د ډکه له پردیو څخه